اوس بدای که د موټر په خټه کې باندې دروازه خور خلاصه کړه. نه شپېته پراته یاست یوه د لاس نه کېږي دونه لټان یاست زما مو خوب را خراب کوي. دا ته وایم هات چوړو دروازه خور خلاصه کړه. خپله ساه بنده ده د رخچې نه راسه ایسته کوي. دغسې نه کې په زوره وټکوه خپل هم خلاصېږي. دا که غل و که غل و خوا دې رابسې خپل غلا به وکړې لکه پرون چې غل راغلی ګرده شیان یې وړله ګروپ یې لا نه کړي بند. که نه و غل خو شناخته به یې رابسې ځای ستا د ځای به زموږ سره پرېوځي. بله ورځ مې څو وار درته وویل اوه درې ورځې مې نارې درته ویلې چې دا ګروپ بند کړي ګروپ بند کړي لټانو یوه نه کوي بند. هغه یې د برقي کور ودان غږ یې موږ واورېدی ګروپ یې بند کړي. د سر هم د رخچې نه ایسته که خو ساه مې بنده سوله. دیوال څنګه کلک دی؟ دا د دیوال نه دی کلک سر جې وچ سوی دی. بله ورځ مې شهادت وویل ما دا دیوال غوړوه بیا سر پورېږي دا باره به چې سر نه وچېږي نو چې نه پوهېږي نو څه پکې ووایي لټان یاست. درته هم لټ یو. اخري وار درته وایه به د خولۍ مې د سره ایسته کوي خو مرمه ساه مې بنده سوه. دونې تکلیف مه کوه نو خولۍ ایسته کړه ما د سر ایسته کړه. دا دې هم ښه طریقه را وښوه کومه دی کارګر سړی چې راسه ایسته یې کړي. ښه دا څنګه ژوند سو دا زموږ څه چې شي جوړ سي یعنې معنا موږ یو چې شي یعنې چې څه قسم کیسه سوله دا اوس. الله شکر دی خولۍ خو مې د سره ایسته سوه. زیرې مې در باندې دی د خولۍ راووتی د باندې یعنې سبا ناشته مو ده دلې. ښه ناشتې چیرې ناشته نه غواړو خو دا ګروپ چې بند کړي دا ګروپ چې بند کړي. دونه مې نو د لاسه نه کېږي چې بند کړه بند یې کړه ګروپ بند یې کړو د ګوډۍ د مخه دې لپته کې والې اوس بیا د ونې غورځې. زه دغه کار دی لټ دی لټ. څوڼې چې تا اوږده کړله خو ولاړ سه بازار ته دوه دانې میخونه راوړه ساکټ چې شاته دی په چیخ یې که شاټې به وکړي برګ د عمر دپاره د ګروپ خلاص یې.